السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ بوئ. نن د مثلثاتو دویمه برنامه ده. په دې برنامه کې به موږ تاسې د زاویې د اندازه کولو له واحدونو سره اشنا شو. د زاویې د اندازه کولو واحدونه. دقت وکړئ. د زاویې د اندازه کولو دپاره موږ او تاسې په مثلثاتو کې درې واحدات یا درې واحدونه پیژندو چې عبارت د له درجې، ګیرات او راډیان څخه. د درجې، ګیرات او راډیان څخه عبارت دي. د زاویې د اندازه کولو دپاره موږ درې واحدونه پیژندو: درجه، ګیرات او راډیان. په دې کې به موږ او تاسې لومړی درجه پیژندو، له درجې څخه وروسته ګیرات، راډیان په ترتیب سره انشاءالله پیژندو. د درجې تعریف ته دقت وکړئ. د یو بشپړ دوران 360مه برخه د درجې په نامه یادیږي یا له درجې څخه عبارت ده. د یو بشپړ دوران 360مه برخه د درجې په نامه یادیږي. دا په دې معنا که چیرې موږ او تاسې یو مکمل دوران په 360 برخو باندې وویشو، په دې ډول سره په 360 برخو باندې وویشو، له دې څخه فقط یوه برخه راواخلو. په دې ډول سره فقط همدا یوه برخه راواخلو. دې ته ویل کېږي درجه، یعنې یو دوران مو په 360 برخو باندې ویشلو، دوران ته ریورس هم ویل کېږي. دې څخه فقط یوه برخه راواخیسته، دې ته ویل کېږي درجه. که چیرې یو مکمل دوران پر 360 برخو باندې وشو، دې څخه فقط یوه برخه راواخلو، د درجې په نامه یادیږي. بل د درجې اجزاو سره باید اشنا شو. د درجې اجزاوي. د درجې اجزاوي له دقیقې او ثانیې څخه عبارت دي. له دقیقې او ثانیې څخه عبارت دي. د درجې اجزاوي له دقیقې او ثانیې څخه عبارت دي. دقت وکړئ. که چیرې موږ او تاسې همدغه درجه په 60 برخو باندې وشو، دقیقه لاسته راځي. او که چیرې همدغه دقیقه دوباره په 60 برخو باندې وشو، نو ثانیه د درجې لاسته راځي. دقت وکړئ. دا په دې معنا چې یوه درجه مساوي ده له 60 دقیقو سره. یوه درجه مساوي کېږي له 60 دقیقو سره. نو یوه دقیقه د درجې 60مه برخه بلل کېږي. دقت وکړئ. یوه دقیقه د درجې 60مه برخه بلل کېږي. که چیرې همدغه دقیقه وښیو، دقت وکړئ، موږ مخکې ویل چې یوه دقیقه
لشپیتو سیکنډو سره برابر ده. یوه دقیقه لشپیتو سیکنډو سره برابر ده. یعنی که چیرې یوه دقیقه په شپیتو مساوي برخو باندې شو فقط یوه برخه هغې څخه راواخلو نو یو سیکنډ د درجې لاسته راځي. نو یو سیکنډ مساوي کیږي شپیتمه برخه د درجې سره. یو سیکنډ مساوي کیږي شپیتمه برخه د دقیقې سره. یوه درجه مساوي له شپیتو دقیقو سره ده او یوه دقیقه شپیتمه برخه د درجې بلل کیږي. یوه دقیقه له شپیتو سیکنډو سره برابر ده. یو سیکنډ شپیتمه برخه د دقیقې بلل کیږي. بل درجه له سیکنډ سره اړیکه باندې باید پوه شو چې یوه درجه مساوي کیږي دقت وکړئ یوه درجه مساوي کیږي له 3600 سیکنډو سره. یوه درجه مساوي کیږي له 3600 سیکنډو سره او یو سیکنډ مساوي کیږي 1/3600 درجې سره. 1/3600 درجې سره برابر کیږي. انشاءالله تاسې به د درجې په تعریف او د درجې په اجزاو باندې پوه شوي وای. اوس راځو موږ څنګه کولی شو د درجې اجزاوې یو بل ته تبدیل کو. یعنی که چیرې وغواړو دوران درجې ته تبدیل کو یا درجه دوران ته تبدیل کو په همدې ترتیب سره درجه دقیقې ته دقیقه درجې ته او یا له سیکنډ سره څه ډول کولی شو چې موږ دو یو بل ته تبدیل کو. دقت وکړئ د دې لپاره یو رابطه شتون لري. لومړی دور ده. دویم درجه. دریم دقیقه. څلورم سیکنډ یا ثانیه ده. څلورم سیکنډ یا ثانیه ده. که چیرې موږ او تاسې وغواړو دور دې څخه مطلب کامل دور ده. له دور څخه درجې ته لاړ شو نو ضرب 360 کوو او که چیرې وغواړو له درجې څخه دقیقې ته لاړ شو نو بیا هم ضرب 60 کوو. که چیرې وغواړو له دقیقې څخه سیکنډ یا ثانیې ته لاړ شو ضرب 60 کوو. که چیرې وغواړو له ثانیې څخه دقیقې ته لاړ شو یعنی د کوچنۍ څخه لوی ته نو بیا یې تقسیموو په 60 باندې. او که چیرې وغواړو له دقیقې څخه درجې ته لاړ شو بیا یې هم په 60 باندې تقسیموو. که چیرې وغواړو له درجې څخه دور ته یعنی کامل دور ته لاړ شو نو بیا یې په 360 باندې تقسیموو. دقت وکړئ کله چې موږ له لویې څخه په ترتیب سره ښکته تللو ضربول مو او کله چې غواړو له کوچنۍ څخه لوی ته لاړ شو نو په ترتیب سره تقسیمیږي. یوازې که له دور څخه ځو هم 360 ضربو او که بیرته موږ دور ته راځو هم 360 باندې تقسیموو. نورو ترمنځ رابطه یوازې په 60 کې ضرب یا تقسیمیږي. مسایلو ته دقت وکړئ انشاءالله چې بیا یې په مفهوم باندې پوهیږئ. دقت وکړئ دوه دوره له څو درجو سره برابر دي. دقت وکړئ څه ډول پیدا کوو. موږ زده کړي دي
کله چې لی دور یعنی کامل دور څخه درجې ته ځو دلته موږ ته دور راکړی ده درجه یې غوښتلې ده یوازې 360 یې ضربو 2 ضرب 360 مساوي کیږي 2 ضرب 0 0 2 ضرب شپږ 12 12 کې مو 2 یو باقي 2 ضرب 3 شپږ شپږ مثبت یو حاصل اوه مساوي کیږي ل 220 درجو سره یا په دې طریقه هم حلولی شو دقت وکړئ 2 دورانه مساوي کیږي 2 دورانه مساوي کیږي 2 په خپله لیکو یو دوران موږ زده کړی و چې یو دوران څو درجې ده 360 دقت وکړئ یو دوران مساوي کیږي ل 360 درجو سره یو دوران مساوي کیږي ل 360 درجو سره دی دوران پر ځای 360 لیکو درجه خپله کله چې موږ 2 ضرب 360 کو بیا هم 260 درجې لاسته راځي بل مثال ته دقت وکړئ 4 دورانه ل څو درجو سره برابر دي دقت وکړئ موږ ولیدي چې کله له دور څخه درجې ته ځو ضرب 360 کوو 4 په خپله د دوران په ځای موږ دغه طریقې یا له دغه طریقې څخه ګټه اخیستلی شو لیکو 360 درجې 4 ضرب 0 0 4 ضرب شپږ 24 24 کې مو 4 2 باقي 3 ضرب 4 12 12 مثبت 2 14 یو سلو 1440 درجو سره برابر ده څو دوره 4 دوره انشاءالله تاسو اوس وکولی شئ چې دور درجې ته تبدیل کړئ که چیرې موږ ته درجې راکړې وي څه ډول کولی شو چې دور ته تبدیل کو دقت وکړئ 360 درجې له څو دورو سره برابر دي دقت وکړئ موږ زده کړي کله چې له درجې څخه دور ته ځو یعنی درجه په دور یا کامل دور باندې تبدیلو تقسیموي په 360 باندې نو 360 درجې به مساوي شي 360 تقسیم 360 باندې کله چې دور ته تبدیلو 360 تقسیم 360 لیو سره مساوي کیږي نو څو دوره لاسته راغله 360 درجو څخه یو دور یعنی دا په دې معنی 360 درجې لیو دوران سره مساوي دي بل مثال ته دقت وکړئ 180 درجې 180 درجې لڅو دورونو سره برابر دي ډیر ساده او ډیر لنډه طریقه ده فقط تقسیموي په 360 باندې کله چې موږ دور ته اړوي یعنی 180 درجې مساوي کیږي 180 درجې تقسیم 360 باندې دقت وکړئ 0 له 0 سره ختمولی شو 1 ضرب 360 360 3 ضرب 3 1 ضرب شپږ دېرش شپږ دېرش 3 ضرب شپږ دېرش 180 نو مساوي کیږي له 3 دورونو سره مساوي کیږي له 3 دورونو سره ان شاء الله تاسو اوس وکولی شئ چې کامل دور په درجه او درجه په کامل دور باندې
تبدیل کړای. بل را زموږ او تاسې درجه دقیقې ته، دقیقه درجې ته او سیکنډ ته څه ډول تبدیلیږي. دقت وکړئ، ډیر ساده او ډیر اسانه دی د دوی تبدیلول یو بل ته. 6 درجې له څو دقیقو سره برابر دي. دویم سوال دا 12 درجې له څو دقیقو سره برابر دي. 6 درجې له څو دقیقو سره برابر دي. 12 درجې له څو دقیقو سره برابر دي. دقت وکړئ، موږ زده کړي وو کله چې درجه په دقیقه باندې تبدیلو ضرب شپېته کوو. دا په دې معنا 80 درجې مساوي کیږي. 80 ضرب 6 درجې مساوي کیږي 6 ضرب 80 دقیقې. 0 ضرب عدد مساوي کیږي له 0 سره. 6 ضرب 6 له 6 دیرشو سره برابرېږي. واحدې درجه ده. دقت وکړئ، په دې ډول هم حلولی شو. 6 درجو پر ځای موږ لیکلی شو چې 6 ضرب 1 درجه. 6 درجو پر ځای لیکلی شو چې 6 ضرب 1 درجه. 6 په خپله لیکو ضرب 1 درجه موږ زده کړي وو چې 1 درجه له 80 دقیقو سره مساوي کیږي. نو 6 ضرب 0 بیا هم 0 کیږي. 6 ضرب 6 دیرشو سره مساوي کیږي. یعنی په دې طریقه باندې هم جواب لاسته راوړلی شو. دویم مثال ته دقت وکړئ. 12 درجې مساوي کیږي 12 ضرب 80 دقیقې. 12 ضرب 80 په دې ډول ساده کولی شو. هر کله چې موږ عدد دا په یو درس سره ولرئ، عدد له 0 سره ضربو نو حاصل 0 لاسته راځي. 0 ضرب 2 0 کیږي. 0 ضرب 1 بیا هم له 0 سره مساوي کیږي. 2 ضرب 6 12 12 کې مو 2 یو باقي. 1 ضرب 6 6 مثبت 1 له 9 سره مساوي کیږي. 0 خپل راوړو. 0 مثبت 2 2 و خپل راوړو. مساوي کیږي له 900 دقیقو سره. که چیرې تاسو له ضرب سره مشکل لرئ نو مهرباني وکړئ د ریاضاتو برنامې تعقیب کړئ. په هغه برنامو کې ما د ضرب تقسیم جمع او منفي په اړه یو برنامه تیاره کړې ده. انشاءالله په هغې کتو سره به ستاسو مشکلات یو څه اندازه راکم شي. بل مثال ته دقت وکړئ. 900 دقیقې له څو درجو سره برابر دي او 380 دقیقې له څو درجو سره برابر دي. 180 دقیقې له څو درجو سره برابر دي. موږ زده کړي وو کله چې له دقیقې څخه درجې ته ځو، یعنی دقیقه په درجه باندې تبدیلو، تقسیم 380 کوو. دقت وکړئ، 900 دقیقې مساوي کیږي 900
دقیقې مساوي کیږي. تقسیم څو باندې کوو؟ شپېتو باندې. 900 تقسیم شپېته. کله چې موږ په شپېتو باندې تقسیم کوي واحد بدلون کوي، یعنی په درجه باندې تبدیلیږي. 0 له 0 سره د منځه ځي. 3 ضرب 3 شپږ، 3 ضرب 3 9. صورت کې 10 پاتې کېږي، مخرج کې 2. 10 تقسیم 2 له 15 سره مساوي کېږي. واحد درجه شو ځکه تقسیم مو شپېتو باندې کولو. دویم مثال ته دقت وکړئ. 380 دقیقې مساوي کېږي 380 تقسیم شپېته باندې واحد درجه کېږي. 0 له 0 سره د منځه ځي. 10 تقسیم 6 له 6 سره مساوي کېږي. له 6 درجو سره مساوي کېږي. دریم مثال ته دقت وکړئ. 180 دقیقې مساوي کېږي 180 تقسیم شپېتو باندې واحد درجه. 0 له 0 سره ختمېږي. 18 تقسیم 6 مساوي کېږي له 3 سره واحد درجه کېږي. انشاءالله تاسو اوس وکولی شئ چې درجه دقیقې ته او دقیقه درجې ته تبدیل کړئ. ځکه دومره سخت سوالونه نه دي چې تاسو به حل نشئ کړلی. بل راځو څه ډول کولی شو دقیقه سیکنډ ته او سیکنډ دقیقې ته تبدیل کو. دقت وکړئ. 15 دقیقې له څو سیکنډو سره برابر دي؟ 15 دقیقې له څو سیکنډو سره برابر دي؟ او 10 دقیقې له څو سیکنډو سره برابر دي؟ 12 دقیقې له څو سیکنډو سره برابر دي؟ دقت وکړئ. موږ زده کړي وو کله چې له دقیقې څخه سیکنډ ته ځو ضرب شپېته کوو. کله چې له دقیقې څخه سیکنډ یا ثانیې ته ځو یعنی تبدیلوي ضرب شپېته کوو. دقت وکړئ. 15 دقیقې مساوي کېږي 15 ضرب شپېته. کله مو چې شپېتو کې ضرب کو نو واحد سیکنډ شولو. 15 ضرب 0 له 0 سره مساوي کېږي. 15 ضرب 6 له 10 سره مساوي کېږي. واحد دا سیکنډ. دویم مثال ته دقت وکړئ. 10 دقیقې مساوي کېږي 10 ضرب شپېته واحد کېږي سیکنډو. 0 ضرب 0 له 0 سره مساوي کېږي. 0 ضرب عدد بیا هم 0 کېږي. 3 ضرب 0 بیا هم 0 سره مساوي کېږي. 3 ضرب 6 له 18 سره مساوي کېږي. واحد دا سیکنډ. دریم مثال ته دقت وکړئ. 12 دقیقې مساوي کېږي. دا په دې ډول هم حلولی شو. دقت وکړئ. دا 12 ضرب 1 دقیقه 12 ضرب 1 دقیقه. دا هر سوال په دې طریقه هم حلولی شو. 12 په خپله لیکو 1 دقیقه څو سیکنډو سره برابره وه؟ له 80 سیکنډو سره. نو اوس 12 ضرب 80 کوئ. 12 ضرب 80 مساوي کېږي 0 ضرب عدد 0 بیا هم 0 ضرب عدد 0 کېږي. 2 ضرب 6 12 12 کې مو 2 یو بکی 1 ضرب 6 6 مثبت 1 مساوي کېږي له 900 سره مساوي کېږي
له 900 سیکنډو سره. انشاءالله تاسې به د سیکنډ او دقیقې ترمنځ د وحیداتو په بدلولو باندې هم پوه شوي وای او تاسې باید په دې باندې ځانونه پوه کړو څه ډول کولی شو چې 2 زاویې راکړل شوي وي د درجې دقیقې او سیکنډ 3 واړه وحیدات ولري سره جمع کړو او یا یې تفریق کړو. مخکې د دې چې دا موضوع نه کار وکړو دقت وکړئ دقت وکړئ که چیرې موږ ته ویلی وي چې تاسو درجه په سیکنډ باندې تبدیل کړئ نو لومړی تاسو درجه په دقیقه باندې تبدیل کړئ هغې وروسته لاړ شئ په سیکنډ باندې تبدیل کړئ یا ووایئ چې د سیکنډ په درجه باندې تبدیل کړئ لومړی په دقیقه بیا وروسته راشئ په درجه باندې تبدیل کړئ. دقت وکړئ که چیرې 2 زاویې درکړل شوي وي څه ډول کولی شو چې جمع او تفریق کړو. یوه زاویه د د ا په نام 80 درجې 24 دقیقې او 18 سیکنډو سره برابره ده. د بی په نام زاویه مساوي ده لی 24 درجې 10 دقیقې او 60 سیکنډو سره 10 دقیقې او 60 سیکنډو سره وای تاسو پیدا کړئ A مثبت B. دقت وکړئ موږ او تاسې د دې جمع کولو دپاره باید ډېر دقت وکړو یعنې په دې معنا کله چې د سیکنډو تعداد له 80 څخه زیات شي نو 80 څخه یوه دقیقه جوړیږي باقي خاصلې پاتې کیږي. دقیقه له دوی سره یو ځای کوو کله چې د دقیقو شمېر له 80 څخه زیات شي بیا هم له 80 دقیقو څخه یوه درجه جوړیږي هماغه درجه موږ له درجو سره یو ځای کوو او پاتې قیمت په خپل حال لیکو. دقت وکړئ 10 مثبت 60 مساوي کیږي له 50 سره 50 مثبت 8 له 8 سره مساوي کیږي 60 مثبت 10 10 مثبت 4 له 4 سره مساوي کیږي 80 مثبت 8 مثبت 4 له 4 سره مساوي کیږي. که چیرې وایي چې تاسو A منفي B پیدا کړئ A منفي B ته دقت وکړئ یعنې تفریق غلطه 18 منفي 60 مساوي کیږي له 18 سره 18 سیکنډو سره 14 منفي 10 مساوي کیږي له 14 دقیقو سره 80 من. یو بل مثال ته دقت وکړئ په دې ډول ده A مساوي کیږي 28 درجې A مساوي کیږي 28 درجې 15 دقیقې 22 سیکنډه له 22 سیکنډو سره د B په نام زاویه مساوي کیږي له 22 درجې 50 دقیقې 40 سیکنډو سره وای تاسو د A مثبت B قیمت پیدا کړئ د A مثبت B قیمت پیدا کړئ. دقت وکړئ 10 مثبت 40 اویا کېږي اویا مثبت 2 له 2 سره مساوي کېږي 2 سیکنډه کېږي 50 مثبت 10 مثبت 5 له 50
دقیقو سره مجموعه مساوي کیږي. شل مثبت اویا 90 کیږي. 90 مثبت 8 98 مثبت 2 لسالو درجو سره مجموعه مساوي کیږي. دقت وکړئ دا 22 سکنډه دی موږ مخکې یادونه کړې وه. کله چې تعداد له شپېتو سره مساوي شي نو 80 سکنډه یوه دقیقه کیږي. دقت وکړئ 12 سکنډه به ولیکو، 80 به جلا کو، یوه دقیقه به ترې جوړه کو، دقیقه به له دې سره یو ځای کو، 80 دقیقې به شي. 50 دقیقو ته چې یوه دقیقه جمع کو 80 دقیقې به شي. 80 خپله هم زیات دي، یوازې 6 دقیقې لیکو. یو زیاتېږي چې 80 دقیقو څخه یوه درجه جوړیږي نو درجه له سالو سره یو ځای کیږي. دې ته مو فکر وي کله چې په چارې جوابا کې دې شتون نه درلودلو نو حتما چار جوابا کې په هر کتاب کې به دا شامل وي. یعنی له سکند څخه به دقیقه او دقیقې نه که زیات شوي درجه به ترې جوړه کړې وي. انشاءالله چې تاسې به له دې سره اشنا شوي وای. یو بل مثال ته دقت وکړئ. ډیر ساده سوال دی. موږ ته یوه زاویه راکړې ده د بیتا په نامه مساوي د 40 درجې 60 دقیقې او 12 سکنډو سره. وای تاسو 2 بیتا پیدا کړئ او تاسو -3 بیتا قیمتونه پیدا کړئ. دقت وکړئ دا په دې معنی چې 2 د زاویې ته ضرب شوي دي، یعنی 2 بیتا مساوي کیږي 2 ضرب 40 اتیا درجې 2 ضرب 40 دقیقې 2 ضرب 12 24 سکنډه. دویم مثال ته دقت وکړئ. دا په دې معنی چې -3 د بیتا زاویې ته ضرب شوي دي. منفي ضرب منفي یعنی -3 بیتا مساوي کیږي منفي ضرب مثبت منفي 3 ضرب 40 شپېته 140 درجې منفي ضرب مثبت منفي کیږي بیا هم یعنی بل منفي لیکلو ته ضرورت نشته ځکه یوه زاویه ده. 3 ضرب شپېته دقیقو سره برابر ده او 3 ضرب 2 شپږ 3 ضرب 1 3 له شپږ دیرشو سکنډو سره مساوي کیږي. یعنی که چیرې 8 بیتا غوښتلي ده په دې معنی چې 8 ضرب شوي دي دې زاویې ته، او که چیرې 60 غوښتلي ده په دې معنی چې 60 ضرب شوي دي. که چیرې -100 بیتا غوښتلي دا په دې معنی چې -100 د دې زاویې ته ضرب شوي دي. انشاءالله چې تاسو په دې ډول سوالو باندې هم پوه شوي وای. په دې کې فعالیت تمرین لرو. موږ او تاسو به د دې فعالیت تمرین د ګراد او راډیان سره انشاءالله په یو ځای په یو برنامه کې لیکو. په هغې باندې به تاسو کار وکړئ. کوم سوال چې درنه پاتې شي ما ته یې ولیږئ. انشاءالله په راتلونکو برنامو کې به زه درته خال کما. دا وه د نن ورځې برنامه. تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.